سلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي روغ او جوړ به وئ او یو ښه وخت به مو پیل کړی. دوستانو زه نن تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم څنګه کولی شو د یو ویډیو حجم یا سټوریج راکم کړو. په لنډ مثال د یو ویډیو سټوریج یا حافظه چې ده 800 یا 1 جی بي ده او تاسو غواړئ چې دغه حافظه راکمه کئ 15 شل امبي ته یې راولئ. د دې څو ګټې دي دوستانو. یو خو دا چې تاسو موبایل به زر نه ډکېږي او هغې کې به کم ځای نیسي، او بل خو دوستانو دا ده چې کوم تاسو سوشل میډیا اکاونټ ته هغه اپلوډ کوئ هغه ویډیو نه به تاسو نه ډېر انټرنیټ مصرفوي او نه به تاسو ډېر وخت نیسي، زر به اپلوډ کېږي او هم به انټرنیټ یې تاسو ډېر نه مصرفېږي. نو دوستانو راځو دا څنګه کېږي ما سره دوستانو را به شئ پلی سټور یا اپ سټور ته راخلاص به یې کوئ. دلته په دې سرچ اپشن کې ولیکئ دوستانو پانډا ایکسپریس اپ. نو دوستانو یا پانډا ایکسپریس ویډیو ایکسپریس اپ دا به دوستانو ولیکئ. دا چې کله راخلاص کړئ دوستانو دا غوره اپلیکیشن دی، دې باندې چې کله کلیک وهل دوستانو دا مو چې کله راخلاص کړو دلته دا مو ډاونلوډ کړو دوستانو. نو دلته به د اوپن اپشن باندې کلیک وکړئ، دا به را اوپن کړئ. نو دوستانو دلته ستاسو ګلري راځي، په خپله ګلري کې تاسو کوم ویډیو غواړئ د هغې حافظه کمه کړئ دوستانو، په هغې به سمپلي کلیک واخلئ او بیا په دې نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. دوستانو دلته به لږ پام کوئ چې د هغه درنه غلط نه شي. دلته په دې دریم اپشن باندې کلیک واخلئ لارج فایل جسټ کمپریس. په دې باندې مو چې کله کلیک واخیستو بیا په دې کمپریس باندې کلیک واخلئ او دوستانو دا د ستاسو ویډیو به روانه شي. دا چې کله 100% شي دوستانو تاسو ویډیو به تیاره شي او تاسو ویډیو حجم به راکم شي. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او داسې نورې ویډیوګانې به انشاءالله زه درته په راتلونکي کې نشروم. او دوستانو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه په دې باندې خبرې کوم څنګه موږ کولی شو د یوټیوب چینل ته پراختیا ورکړو، هغه په ډېر لږ وخت کې. تاسو وغواړئ چې موږ زحمت کوو خپل یوټیوب چینل مخ ته وړو، که تاسو ډېر زحمت وکړئ نو خپل یوټیوب چینل تقریبا 2-3 میاشتو کې مونیټایز کولی شئ او تاسو د هغه نه پیسې ګټلی شئ. دوستانو لکه مثال هغوی څو شرطونه دي د یوټیوب چې تاسو باید 1000 سبسکرایبرز ولرئ او 4000 واچ ټایم باید ولرئ. نو دوستانو بعضې خلک دي په کلونو هغه دې لپاره کوي. دوستانو زه تاسو ته سبا یو ډېره لنډه طریقه ښیم چې تاسو زحمت وکړئ نو انشاءالله په دې باندې 100% باور یم چې په 2-3 میاشتو کې به تاسو حتمن یوټیوب چینل ځان ته مونیټایز کړئ. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.